Yes, class. Our next topic here is reading setting goals. دلته وګورئ چې ښوونکی څرنګه زده کوونکي هڅوي چې دوی څو کلمې یا ویوکې په یوه دقیقه کې لوستلی شي. Go. Stop. Count the number of words that you read. Thank you. له فعالیت وروسته ښوونکی له زده کوونکو سره په انفرادي توګه خبرې کوي چې تر یوې ټاکنې نیټې پورې د دې شمېر د ښه والي لپاره په هدف ټاکلو کې له دوی سره مرسته وکړي. ښوونکی د هدف د ټاکلو له تخنیک څخه کار اخلي چې زده کوونکي چلنج کړي او د دې په څنګ کې له دوی سره مرسته کوي چې پر دې ستونزو باندې د برلاسي کېدو او بریالي کېدو په اړه فکر وکړي او په دې توګه دوی ځان وړتیا لرونکي احساسوي. د زده کوونکو ځاني ارزښت د دوی له هغه احساس سره تړلی دی چې دوی کولی شي اهداف وټاکي او هغه ترلاسه کړي. ښوونکی کولی شي له زده کوونکو سره مرسته وکړي چې د دې پروسې له لارې څنګه کار وکړي ترڅو په دې توګه د لنډمهالو او اوږدمهالو اهدافو په ترلاسه کولو کې د تقویت شویو او وړتیا لرونکو اشخاصو په توګه احساس وکړي. دلته ښوونکی او زده کوونکی د اهدافو د ټاکلو له چارت څخه په ګټه اخیستلو سره ګډ کار کوي. دوی اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ضروري پړاوونه د خنډونو لپاره بالقوه حل لارې او وروستی ضرب الاجل ټاکي. ښوونکی په دې پروسه کې د لارښود په توګه عمل کوي. ښوونکي همدارنګه کولی شي د هر زده کوونکي لپاره د ټولګي په کچه اهداف وټاکي چې د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. وګورئ چې ښوونکی څرنګه زده کوونکي د ریاضي د ازموینې د پایلو په اړه ستایي. خو دوی ته چلنج ورکوي چې په راتلونکي کې د لا غوره پایلو د ترلاسه کولو هڅې وکړي. ښوونکی د اهدافو د ټاکلو د چارت په اړه د ټولګي خبرې اترې راهنمایي کوي. ښوونکی دا نظریات تقویت کوي چې زده کوونکي کولی شي له یو بل سره د مرستې کولو لارې غوره پایلې ترلاسه کړي. د اهدافو ټاکل کولی شي یوه جمعي یا ګډه پروسه وي چې زده کوونکي هم له یو بل سره تړي.